د مالټو بڼونه د ننګرهار کانال ریاست په بیلابیلو فارمونو کې د نورو کرنیزو بوټو ترڅنګ په دریم فارم کې 2600 جریبه ځمکه د مالټې بڼونه جوړ شوي چې سږ کال به ترې 3500 ټنه حاصلات ترلاسه شي. تیر کال زموږ د همدغه بڼونو د مالټو اندازه نږدې 3200 ټنه وه چې سږ کال به ان شاء الله دغه اندازه 3500 ټنو ته لوړه شي. هغه مالټې چې د نورو هیوادونو نه راځي په هغې باندې مو د تعرفو د لوړولو خبره د مرکز سره شریکه کړې ده. سره له دې چې مسؤلین د تیر په پرتله د د حاصلاتو د ډیروالي خبره کوي، خو دلته د بټي کوټ ولسوالۍ کې د کانال ریاست اړوند د مالټو د بڼونو قراردادیان بیا د تیر په پرتله له حاصلاتو خوښ نه دي او له مسؤلینو غواړي چې د اوبو د کموالي ستونزه دې ورحل کړي. 240 جریبه ځمکه را سره ده او تیر کال حاصلات ښه وو. سږ کال حاصلات لږ په ګل وخت کې بارانونه او طوفانونه وشو او تلفات یې ورته واړول. زموږ زیات مشکل د اوبو دی. اوبو په اوړي کې موږ ډېر سخت په مشکل تکلیف کې اوبو نه دا بس دغه اوبو مشکل لرو ډېر دلته او نور انشاءالله شرکتونه خپله ډېر خواري کوي په باغونو کې. د کانال ریاست مسؤلین بیا تر ډیره بریده د اوبو د ستونزې د حل خبره کوي. د مالټو په بڼونو کې د مالټو په راشکونه او بسته‌بندۍ کې په کار بوخت کارګر بیا خوښي ښیي چې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. 10 نفرو پورې کار کوي، څه څوکیداران دي، څه دلته لګیا دي، کاټن یې ډکوي د کابل لپاره او ښه خوشحالي بس غریبي ده پکې کېږي. 1 نیمه میاشت وشوه چې دلته کار کوو، ښه خوشحاله یې الحمدلله ښه زندګي تېرېږي. د تورخم جلال آباد پر لویه لاره بیا دلته د مالټو بازار ګرم دی او د دغه ولایت ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو سیمو دلته د مالټو د پیرلو پسې خلک راځي، خو د مالټو پیریدونکي بیا د مالټو د نرخ له لوړوالي سر ټکوي. بسیار خوب میوه است دیگه، میوهش بسیار اساس، بسیار لوکس است، بسیار میوه دیگه در کشور ما دیگه این میوه بسیار موسمش بسیار خوبیش است. باید از تمام مردم ما شما استفاده کنم. ما دیگه از مزار شریف اینجا آمدیم که صرف از این میوه ما بهره‌مند شیم. الوسه ریټ دی او ډېر ګرانې دي، دا بیا ریټ یې لږ زر ارزانه شي خو دا 200 نه کېږي تاوان. په همدې حال کې د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین بیا وایي سږ کال په 1900 ولسوالیو کې په 2753 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي چې څه د پاسه 11,000 میټریک ټنه حاصلات به ترې ترلاسه شي. سږ کال د ننګرهار په 19 ولسوالیو کې چې کوم بڼونه د مالټو جوړ شوي وو چې 2753 جریبه ځمکې کې کرل شوي وو، د اټکل له مخې به سږ کال 11,000 یا څه باندې 11,000 میټریک ټنه حاصل ورکړي. د ننګرهار د کرنې او کانال ریاست مسؤلین د دغه ولایت آب و هوا د سترسو بوټو لپاره خورا مناسبه ګڼي او زیاتوي هڅه یې دا ده چې د مالټو او د سترسو د نورو نوو بڼونه له دې هم زیات جوړ کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.